دومره سخترین حالت کې چې قدم به په ځمکه نشو لګولی خو بیا به هم د جماعت منځ دې پاتې کېده نه حاضري به یې ورکوله زما خوږه وروره لږ ځان سره سوچ او فکر وکړه چې تا نه د جماعت منځ په څه پاتې کېږي نن ګرمي ده د جماعت منځ پاتې دی نن یخني ده پاتې دی نن خوشحالي ده پاتې دی نن خفګان دی پاتې دی نن میلمه راغلی دی نن مې په سر درد دی نن مې بدن ستړی دی نو داسې زندگی پتا په دنیا کې نه راځي چې دا ټول مشکلات نه دا جیل دی جیل کې داسې ورځ نه راځي چې نه د ګرمي یو نه د یخني یو نه د خوشحالي یو نه د خفګان یو نه د ستړیا یو نه د بیماري داسې زندگی انتظار جنت کې کوو نو ته به جنت کې به منځونه کې یوازې صحابه کرام نه بلکې هغه عظیم شخصیت چې د ټولو انبیاء سردار دی د ټولو ګناهګارانو شفاعت کوونکی دی دیرش کرتې موږ ته الله رب العالمین د ده د اطاعت حکم کړی دی قرآن کې دیرش کرتې الله موږ ته وایي د دې په نقش قدم پسې لاړ شئ دې پسې روان شئ هغه خلک ډېر بدترین خلک دي چې هغوی وایي چې قرآن کریم موږ منو او احادیث نه منو قرآن مقدس دی دې سره چې کوم حدیث ټکراو رالی موږ یې نه منو یقیني هر منکر حدیث منکر د قرآن نه وجه دا ده چې قرآن کې الله دیرش کرتې موږ ته ویلي دي چې د دې نبي تابعداري وکړئ د دې د تابعدارۍ څه مطلب دی نور هغه خو د دنیا نه رحلت کړی دی دنیا کې صرف د هغه احادیث پاتې دي د ده احادیث رد کول د الله دیرش حکمونه رد کول د قرآن مقدس دیرش حکمونه رد کول دي دا به څنګه ووایي چې زه په قرآن ایمان لرم څنګه به ووایي چې قرآن مقدس دی چې د الله دیرش حکمونه یې د خپو لاندې کړي محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په مرض موت باندې بیمار دی لږ ونته کې په هوش کې چې رالی د بیمارۍ نه پوښتنه وکړه هل صلی الناس دې خلکو مونځ کړی دی ورته وویل شو چې لا یا رسول الله هم ینتظرونک نه دی کړی ستا انتظار کې دي ویل ما له لږې اوبه تیارې کړئ چې زه غسل وکړم د الله نبي صلی الله علیه وسلم غسل وکړل دومره سخت بیماري چې انسان باندې تېره شي او بیا راپاڅېږي راپاڅېدی نه شي د الله نبی چې د غسل نه راپاڅېده هغه باندې د بیمارۍ یو چپه راله او بېهوشه پرېوته چې د بېهوشه پروتو بیا یې وویل هل صلی الناس لږ هوش کې چې رالی ویل خلکو مونځ کړی دی بیا ورته صحابه کرامو وویله چې بیبیانو ورته ویل نه دی کړی د الله رسول ستا انتظار کې دي دویم کرت یې بیا ویل ما له لږې اوبه تیاره کوي غسل کوم چې غسل یې وکړه او راپاڅېده بدن کې دم نه و بېهوشه او دریم کرت یې بیا داسې وکړو خو بیا هم د جماعت اهتمام کوي او یې فرمایل مروا ابا بکر فلیصلي بالناس ابو بکر ته حکم وکړه چې مونځ وکړي خلکو ته د جماعت مونځ په مرض موت کې چې راپاڅېدو څه بېهوشه کېږي او د مونځ اهتمام ورسره دی صحیح البخاري روایت دی عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې یو ځل نبي کریم صلی الله علیه وسلم په دې بیمارۍ کې دا بدن لږ سپک شو وی فرمایل چې ملګري راولئ چې ما مانځه ته وباسي یو لاس یې په عباس رضی الله عنه اړولی بل لاس یې په علي ابن ابي طالب قدم په ځمکه کې ایښودی نه شي او مانځه ته خپې کشکۍ او مانځه ته روان دی من خو د دغې رسول د تابعدارۍ دعوه کوو او زمونږ عمل د دې نه بلکل خلاف دی ګوره د جماعت د مانځه سره زمونږ تعلق ډېر کم دی او د چا چې دی په ډېر معمولي خبره یې قضا کوي د الله د دین ازمریانو چې دې موضوع ته سوچ او فکر کړی چې دا خو یوازې د کلي مسجد نه دی بلکې دا د الله د طرف نه د جنت مېلمستیا ده ژوند کې د هغوی نه د جماعت منځ قضا شوی نه دی نه ګورئ تاسو سعید ابن المسیب رحمه الله
سلويخ کاله د هغه نه تکبیر تحریمه فوت شوی دی. سلويخ کاله کې گرمی راځي، یخنی راځي، باران راځي، باد راځي، بیماری راځي، خفګان راځي، خوشحالي راځي. د وقعت الحر غونته کې هیبتناکه حادثه راځي چې په سوونو مسلمانانو قتل عام کېږي او د ده نه د تکبیر تحریمه نه فوت کېږي. لا تقعدن لذکرنا فی ذکرهم لیس الصحیح اذا مشاک المقعد. من چرتا او د دې صحابه کرامو د الله د نبی اتباع چرتا دی لاره باندې تګ خو ډېر ګران دی. لا تقعدن لذکرنا فی ذکرهم لیس الصحیح اذا مشاک المقعد. د صحابه کرامو خو داسې رفتار لکه سالم انسان په روغ خپو چې روان دي او زمونږ د ګوډیانو شلیانو مزل لري. ګډ کېږو لکه دنیا چې ټوله موږ په اوږو باندې راخستې وي. ابو الدرداء رضی الله تعالی عنه په مرض موت باندې بیمار دی. بچیانو ته وایي چې بچیانو د مانځه وخت دی، ما مانځه ته جماعت مانځه ته وباسئ. بچیان یې ورته وایي چې پلاره ته لږ ځان باندې پوهېږې، دا ته په کوم حال کې چې تا موږ د جماعت مانځه ته وباسو. هغه ورته وایي بچیانو زموږ د پلار حکم مو ومنئ، د پلار ازاري بچیان مه جوړېږئ، ما مانځه ته وباسئ. بچیانو یې د پلار کټ په اوږو باندې کېښوده او د جماعت مانځه ته راووتو. ابو الدرداء رضی الله عنه یوازې خپله مونځ نه کوي بلکې دې ملګرو ته وایي چې یا ایها الناس علیکم بهذه الصلاة. د ماسخوتن مونځ دی. ای خلکو دا مونځ د نه فوت نشي. ګوره ما د الله د رسول صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي دي چې لو یعلمون ما فی العتمة والصبح لاتوهما ولو حبوا. که دا خلک پوهېدلی چې د ماسخوتن مونځ څومره قیمتي مونځ دی، څومره مقام او منزلت دی او بیا په خپو نشوی راتللی، د ماشومانو په شانه به په زنګنونو راښویېدلی او دا مونځ به دې قضا شوی نه دی. که د دوی ته مقام معلوم وي ځکه د مقام د بل حدیث کې ذکر دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما قام الليل كله. کوم انسان چې د ماسخوتن مونځ په جماعت سره ادا کړي د ده دومره ثواب وشو لکه دی چې نیمه شپه تهجد کړی. او چې کوم یو انسان د سهار مونځ هم جماعت سره وکړي د دې دومره ثواب کېږي لکه ټوله شپه چې تهجد کړی. نن سبا 14 ګنټې شپه ده، 14 ګنټې دې دواړو مونځونو باندې یوه ګنټه نه لګېږي. یو ګنټه دا یو ګنټه لږ ځان وځوروه، 15 ګنټې تهجد ستا په عملنامه کې د الله د طرف نه د الله د کرم او د رحم په نتیجه کې ولیکلی شي. څوک شته دی چې د الله د نبي دا خواږه نصیحتونه، دا قیمتي نصیحتونه چې موږ ته ډېرې عظیمې خزانې په اسانه طریقه باندې د حاصلولو طریقه ښودلې ده، څوک شته؟ نشته. دی جواب ته لبیک ویونکي خلک ډېر کم دي، ډېر کم. بلکې د دې نه علاوه هغه کله چې د مؤذن اذان وشي د رب کائنات ملائکې د کلي علاقې په کوڅو کې ګرځي او اعلان کوي یا ایها الناس قوموا الى نيران قد اوقدتموها على انفسكم فاطفئوها. ای خلکو 30 ګنټې مجلسونو کې چې تاسو د ګناهونو کوم ورونه په ځان بل کړي دي پاسېږئ دغه مړه کوئ. هوښیار انسان دغې اواز ته لبیک ولګئ، خپل دا ګچ وچ کارونه پرېږدي، دا معمولي خبرې پرېږدي او قیمتي مقصد ته متوجه شي او داسې وکړي جماعت کې حاضري وکړي. او غافله بندګان دې جواب نه ډېر په غفلت کې. جلیل القدر مفسر ابو عبد الرحمن السلمي رحمه الله امام ابن سعد طبقات کې د ده سیرت راوړي. وای دی په مرض موت باندې بیمار و، مرض موت.
او په دې وخت کې چې دی به مانځه راوړل کېده خپله راتلی نه شو بچو به راخیستی و او هغه به مانځه ته حاضري ورکوله په دې کې به باران رالی خټې بچو به ورته وویله چې اجازت دی ویل داسې نه شي کېدلی ځکه حي علی الصلاة حي علی الفلاح زه اورم څنګه پاتې شمه دا سلسله د زندګۍ د دې جاري وه چې د مازدیګر لمونځ و د ده زنکدن شروع شو بچیانو ته ویل بچیانو ما مانځه ته بوځئ هغوی ورته ویله چې پلاره دا خو وخت نه دی د مانځه د تګ دا ته څه کوم حال کوي څنګه دې بوځو هغو ته سوال زاري منت وکړه چې ما مانځه ته بوځئ د مازدیګر مانځه ته یې راوستو مازدیګر لمونځ چې وکړه هغه وخت کې به په مسجد کې دا ګټکۍ پرتې وي شګې به وي فرشونه نه وو ورته وویلی شو که دې کور ته بستره باندې دې لږ ارام کړی وی بیا به ماښام منځه ته راوتلی وی هغه جواب وکړه چې ما د الله د نبي دا وینا اورېدلې ده چې څوک د مانځه په انتظار کې ناست وي د ده دومره ثواب کېږي لکه دی چې لمونځ کوي ما پرېږدی د ماښام اذان وقت چې کېده د ده روح د ده د بدن نه وتلی څه خیال دی چې هغې کریم رحیم رب سره د انسان په داسې خوږ حالت کې ملاقات وشي چې یو فریضې ادا کړې ده او د بلې فریضې په انتظار کې دی دا مفت نه ادا کېږي داسې ښکلې خاتمه الله هر چاله نه ورکوي هغه انسان چې هغه خپله ځواني د الله رب العالمین په بندګۍ کې تېره کړي خاتمې به همداسې راځي من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة چې یو ځل ځان په کړاوونو غمونو مشکلاتو ونه سېزي عاقبت به د روښانتیا عاقبت به چرې وانخلي جلیل القدر صحابي حارث بن حسان رضی الله تعالی عنه واده کړی دی د واده شپه چې تېره شوه سحر په اول صف کې حاضر دی چا د دې د کردار نه پوښتنه وکړه ویل هلکه بېدا ستا واده نه و ویل ولې نه ویل د واده شپه ده او ته اول صف کې حاضر یې هغه جواب ورکوي وایي ان امرأة تمنعني عن الصلاة في الجماعة لامرأة سوعة هغه بیبي چې ما د سحر مانځه نه د سحر جمع نه منع کړي د به ډېره بدترینه بیبي دې باندې به یې زه څه کوم بنیادي وجه دا وه زما خوږو وروڼو چې د دوی د الله د نبي خبرې او د الله خبرې زړه ته ښکته شوې چې زړه ته کله خبره ښکته شي او زړه په هغې مطمئن شي بې اعمال او د اعمالو کردار به ډېر آسان دی د هغه صحابه کرامو د دین د مشرانو د ځوانۍ د دور نصیحتونه دا دي یو بل ته نصیحت کوي وایي چې کله ستا ملګري د تکبیر تحریمه اهتمام نه کوو تکبیر تحریمه تې فوت کېده د هغه د ملګرتوب له لاسونه وینځه ګوره دا ډېر خطرناک ملګری دی کمې کندې ته دې ګزاروي سبحان الله تکبیر تحریمه زموږ خو د داسې ملګرو سره ملګرتوب دی چې صلات الجماعت نه پېژني داسې ملګرو سره ملګرتوب دی چې هغه مونځ نه پېژني داسې ملګرو سره ملګرتوب دی چې هغه حرام کوي سود کوي قسم قسم فسق و فجور کوي یو ګناه کوي او د بلې تصور کوي د دې په ملګرتوب به بیا د قیامت په ورځ سړی سخته پریشاني کوي خو هلته پریشاني پیدا نه رسوي الله وایي ویوم یعض الظالم علی یدیه یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا لقد اضلنی عن الذکر کاش که افسوس دی ورمان دی چې د فلاني سره مې دوستي نه وی ځکه دې زه د الله د بندګۍ نه غافل کړی یم زما خوږو وروڼو دا د سلفو علماو د ځوانۍ د دور یو څو نمونې وې چې هغوی ژوند ځواني د الله بندګۍ ته ورکړې وه مسجد یې پېژندلی و مسجد سره تعلق و دا خو د دوی د دنیا اعزاز و د آخرت یو ناشنا اعزاز دی چې دنیا هغې
تپسخیږي چې د قیامت ورځ شي لمر یو میل را نږدې شي مخ د ځمکه سم د اور لمبه شي دې وخت کې به څه خرمانې چې چېرته یخ ځای پیدا کړم زه پکې ودرېږم په دې وخت کې به الله اعلان وکړي چې یو ډله دی زما د سوري د لاندې داخل شي اووه قسمه خلک دي یو په هغې کې ورجل قلبه معلق بالمساجد هغه انسان چې د هغه زړه مسجد سره لګېدلی او وشاب نشأ في عبادة الله ځوان چې په ځوانۍ کې د الله بندګي کوي رب العالمین خو ډېر کمزوري یو الله زموږ نصرت او امداد وکړي او الله ستا د سی بندګۍ کولو توفیق راکړي الله دا نارستي دا سستي دا غفلت زموږ نه لرې کړي یا الله د ګناهونو نه محفوظ کړي او د نیکو اعمالو توفیق راکړي ستا د کور ستا د کتاب ستا د نبی ستا د دین د علماو سره تعلق قایم کړي الله د قرآن او سنت صحیح خدمتګاران هم جوړ کړي په قرآن او سنت صحیح عمل کولو توفیق راکړي هر قدم قدم مو په اخلاص بنا کړي الله رب العالمین د عجب او ریاکارۍ نه محفوظ کړي یا الله د جهنم نه مو محفوظ کړي او رب العالمین څنګه چې دی خپل دین ته په مینه راجمع کړي الله په جنت الفردوس کې ستا دیدار ته داسې په مینه راجمع کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين